محترم خاون او خزه دواړه په زندګۍ کې یو بل ته محتاج دي، لیکن د خاون ذمہ داریان ډېرې وي په نسبت د خزې، ځکه خزه چون کې ضعیف الخلقت ده، نو د دې وجې نه شریعت په هغې باندې بوج هم کم ایښودی دی. په خاون باندې د خرچې ذمہ داري ده، نو په زنانه باندې د هغه اطاعت او خدمت لازمي دي. نو زنانه له پکار دي که خاون غریب وي نو د هغې مخې ته داسې فرمایشونه نه کوي چې هغه یې نشي پوره کولی. د هغې عزت دې کوي چې خاون څه وایي نو هغه دې مني، د هغې خلاف ورزي دې نه کوي، او د خاون د اجازت نه بغیر د ځان په یو کار کې نه مصروفه کوي، او په هر ځای کې د خاون خبره مني، او هر وخت د خاون د آرام او په فکر کې اوسېږي چې خاون څه خبره کوي نو هغه دې ښه په خندا ومني، چې خاون خوشحاله شي په دې باندې. داسې نه چې سپڼه کېږي، خاون ته دومره آرام ورکه چې بې فکره شي او هغه ته د خپلې غریبۍ احساس ونه شي. د هغې په ضرورتونو نظر ساته، د وخت نه مخکې د هغې ضرورت پوره کولو کوشش کوه، چې هر څومره ممکن وي نو هغه له خوراک ورکوه، هغه ته داسې فرمایش مه کوه چې تا ته فتح وي چې هغه یې نشي پوره کولی. که د هغې د وس نه بهر وي نو هغه بیا هر وخت غمجن وي، او هر وخت کې بیا خفګان او سوچونه کوي. که چېرته خاون وس کېږي نو هغه به بیا تا ته بغیر د فرمایش نه هغه څیز درکړي. دې وجې نه زنانو له پکار دي چې د خاوند د حقوقو انتهایي زیات خیال وساتي، چونکې دې زمانه کې خاوند ته زنانه ډېر په سپک نظر باندې ګوري. نو بیا زنانو له پکار دي چې هغوی د خپل خاوند د عزت خیال وساتي، د هغوی د حقوقو خیال وساتي، او داسې الفاظ د خولې نه وباسي چې په هغې باندې خاوند ته دوک رسېږي، خاوند په هغې باندې خفه کېږي.